لقمان حکیم وصیتونه یا نصیحتونه دې خپل زوی ته ډېر عجیبه نصیحتونه کړي. یو نصیحت ته دا کړی دی وی زویا ته چې د کله نه د دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی. ګوره ډېره جوړه خبره ده. ته چې د کله نه دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی او آخرت ته دې مخه ده. نو د دنیا نه رواني او آخرت ته دې مخه ده، نو دنیا ته دې شا شوه آخرت ته دې مخه شوه. نو بیا یې ورته ویلي وي زویه فدار انت الیها تسیر، نو کوم ځای ته چې ته روان یې هغه ځای نږدې دی د هغه ځای نه کوم چې د نه شاته پاتې شو. ډېرو کسانو په موږ کې آخرت ته ډېر غټ سفر کړی دی ګوره، او د دنیا نه ډېر لرې شوي. لږ وخت ورته پاتې دی بس ورځي به د آخرت باندې. نو بیا قمقل انسان هغه دی چې توجه هغه کور ته کمی چې پرېښودی او هغه کور ته توجه نه کوم چې روان دی. د څومره د حکمت خبره ده، د ځان سره یاده کړئ دا خبره. یو نصیحت ورته دا کړی وي زویه لا تؤخر التوبه، توبې ویستو کې ټیم مه لګوه. فإن الموت يأتي بغته، مرګ یې اچانک راځي. څومره قیمتي نصیحت چې دا به نه کې چې ځوان شم او کله مې زوی وشي او کله بوډا شم او کله مالدار شم او کله خپل ملک ته راشم نو بیا به چې زه توبه وباسم. وایي نه، فإن الموت یأتي بغته، نو مرګ ګوره اچانک راځي. چې مرګ اچانک راځي نو ځان به ورته همیشه ریډي ساتي. کله چې موږ ایرپورټ ته لاړ شو او یو ملک ته سفر کوو په انتظارګاه کې کینو نو یو بل ته دا وایو لرې مزه څه لرې مزه. ولې وی کېدای شي اوس اعلان وکړي چې جاز ته خېږي نو بیا څوک لرې ځي او د سماعتي ته به سخت زړه شوی خو نه ځي. وایي چې اوس به اواز وشي نو زه هم تا ته وایم اخوا دېخوا مزه کېدای شي الله د طرف نه اواز وشي چې به دا سړی راولئ زما خوا ته. نو ته څه ته به انتظار ناسي، دغه اواز ته به انتظار ناسي. ګورئ که دغه اواز ته به انتظار ناسي نو بیا خو ته د تبعي طرف ته روان یې. چې دا اواز د باندې اچانک وشي نو بیا به څه کړي، بیا خو به کیسه نه کېږي. یو نصیحت یې ورته دا کړی و وي زویه چې کله په مجلس کې کښېنې او دې نصیحت ته غوږ کېږدئ، وي کله چې په یو مجلس کې په بیټک کې کښېنې نو دې مجلس ته اول ګوره. فإذا رأيت المجلس يذكر الله فيه، کله چې په یو مجلس کې د الله تذکره کېده فجلس معه، د هغو سره کښېنه. بیا ورته مخکې وي که عالم وي نو دغه مجلس والا له به فایده ورکړي، څه خبره به ورته وښي. ځکه چې دغه مجلس والا نیکان دي که نه، الله خو ځکه یادوي که نه، ستا د ښکلو خبرو ته د هغوی ضرورت دی، ستا د علم ته د هغوی ضرورت دی، علم به ورته وښیې. او که چېرته ته جاهل وي او د مسلې پته ته نه وه نو دغه مجلس والا به درته څه وښیي. او که چېرته الله په دوی باندې رحمت راوروي نو تا ته به پکې وي سمې راوشي. څومره ښکلی نصیحت دی. همیشه چې په یو مجلس کې کښېني نو په دیني مجلس کې به کښېني زویه. یو نصیحت ورته دا کړی وي زویه ایاک والدین، زویه وایي چې قرضې ته دې ضرورت نه وي، قرضه ماله قرضې به د چا نه اخلي چې ضرورت یې ورته نه وي. ولې پلاره ورته وایي چې فإنه ذل النهار وهم الليل، د ورځې به ذلیله ګرځي او د شپې به په غمونو کې پروت دی. د ورځې به ذلیله څنګه پټېږي را پټېږي، دروغ به وایي، سړی به درته کله کنځلې کوي، کله به د پسې خبرې کوي، په مجلسونو کې به د باد کوي او سپک به دې کوي او ته به ذلیله ګرځي. او ذلیله به یې نه، ذلیله به ګوره نه، خو د دې قرضې د لاسه به ته څه شي ذلیله به شي. او د شپې چې کمبل په ځان راواچې نو ته به په دې خون باندې پوه نه شي چې ستا په خوا کې ښځه پرته ده. ته به د دې بچو سره لوبې ونه کړې، د دوی سره به د خندا ونه کړې، خو دغه سوچ به دي چې دا پیسې به زه د کوم ځای نه راوړم او بیا به څنګه ورکوم. نو چې کله د قرضې ته ضرورت نه وي نو قرضه د چا نه هسې ماله د ځان دپاره به یو بوج او یو غم دړ به د ځان دپاره جوړ کړي. دا څومره قیمتي نصیحت دی. بل نصیحت یې ورته دا کړی و
وی زویا کڅوک د ته وی چې دا غر اوچت که غر د دې ځنه هغه ځکه کېده نو دا کار آسان دی د دینه چې ته یو دشي سړی پوکې چې هغه پوهیږي نه ورته دې سړي سره بلکې مطلب دی چې خپل زاره نشته کې چې سړی نه پوهیدو بس غلی شه دا د حکمت خبره ده اسی دي په دې بعض کتابونو کې یو قصه راځي او ذکر کوم وی په ځنګل کې پر خر او اسوران شو دوی اختلاف راغی په دې خبره خر وی دا واخه چې دا سری او اسوی چې واخه شنه ډیر دوی باسو کو خو خر وی چې زنه منه واخه سي دا وسري او غریب د زارش نکړي چې وګوره دا مونږ خرو دا دی د شنه وینا نو چې دا غلي دلی دي زمري دلی دي د ځنګل دی بچا چې دوی دا مسله ډېر د شي نه هغه د आवाज کړي چې راشي د تاسو سم مسله کې وران شي اسوي چې بچا سي دې چې دی وی چې واخسري او زودم دي شنه او د سور زونه د باز زموږ روان دي او نتیجه دغه د کوم چې ته هغه خرته وي ته سوي ناغوي زه خو د خلم چې واخسري شنه نه دي ناغوي صحیح ده دا خرچ دینو دې پریدي او د اصل جیل عمر کې او جرمانه په مولا کوي دا نور زناورو یریان شو او اس خپل یریان شو چې بچا سیم لکه دا غوته ډیر ظلم وکړو دا واخه غوته تم پته لري شنه دی ما تم پته ده خو سزا دله بدی درکو چې ته چا ویل د سره خبرې کو سزا مو ته په دې درکو چې کلی کې خرب وکي هغه نه وی مونږ ته سزا په دې درکو هغه خپل خبره ولا لمنګ دا خبره کوو چې کله یو سړی په خبره نه پوهیږي د سره خبرې کول ټیم ضایع کول وخت به ضایع کی طاقت به ضایع کی دماغ ور استعمال شي ستړی به شي څومره نقصانات یو وصیت لري خپل زوی ته دا کړو او دې ته وکړي دی وی زویا جالس العلماء د علماء سره کینا او خپل زنګنان هغه ته ماتوا زنګنان ماتول مطلب چې هغه ته ډېر په ادب او په احترام سره کینا ډډی ملګوا په تکبر سره مکینا به تو ویژیا الله وی د مړ زړونه چې دی د ژوند کې به نور الحکمه د علم پرانا باندې د علماء سره ډیر کیننو زړه به شي زړه به دی ژوندې لکه څنګه چې الله د زمکه ژوندې کوي په وبو باندې نه د قشن د زړه ژوند کې بس باندې د علماء په دې خبرو باندې په دې حکمت په دې پاس باندې په دې موضوع باندې کوم سړی چې د علماء سره ډیر کینی او تجربي خبر واضحه ده د زړه ژوندې او کوم سړی چې د علماء نه لري د زړه مړی